طالبان محمود کرزی د یوې حقوقي مسلې له امله ممنوع الخروج شوی. په سلامونو مهرکلی کوم که غواړئ چې بشپړ معلومات ترلاسه کړئ نو تر پایه راسره اوسئ. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمي وایي د افغانستان د پخواني حکومت د ښار جوړونې او ځمکو چارو وزیر محمود کرزی د یوې حقوقي مسلې له امله ممنوع الخروج شوی دی. ښاغلي کریمي د دوشنبې په ورځ د نومبر 9 چې د لړم میاشتې له 14 سره سمون خوري د یاد خبر په تایید سره وویل چې د محمود کرزي د ممنوع الخروج کېدو مسله سیاسي اړخ نه لري. محمود کرزي چې په کندهار ولایت کې د عینو مینې ښارګوټي افکو کمپنۍ مشر هم دی د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني په مشرۍ حکومت تر سقوط وروسته په کندهار ولایت کې اوسېږي. ویل کېږي چې د څه وخت را په دې خوا د نوموړي او د عینو مینې ښارګوټي افکو کمپنۍ د یو بل شریک عبدالحمید هلمندي ترمنځ د عینو ښارګوټي د اداري او بیا رغونې په چارو کې اختلافات موجود وو. یوې سرچینې د نوم نه خپرېدو په شرط وویل چې تېره اونۍ د افکو کمپنۍ د شریکانو محمود کرزي او عبدالحمید هلمندي ترمنځ را پیدا شوې ستونزه د طالبانو د حکومت د عدلیې وزیر او د کندهار ولایت د سوداګرۍ خونې په منځګړیتوب هواره شوه چې تر دې وروسته به دواړه د عینو مینې بیا رغونې چارې په ګډه مخ ته وړي. د سرچینې په وینا محمود کرزي د یادې مسلې تر هواري وروسته غوښتل چې دوبۍ ته سفر وکړي چې تېره ورځ د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د طالب چارواکو لخوا راګرځول شوی دی. خو دغه سرچینې وویل چې د محمود کرزي د ممنوع الخروج ستونزه هواره شوې ده او په خبره یې په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت سره خبرې روانې دي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت تر دې مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. دا زموږ نننی چمتو شوی مطلب. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.